نو دلتا یو شپږو خبرو ته فکر کوئ. یو خبره دا ده چې الله نه دعا غوښتل پکار دی. مخلوق کې دا کار دی چې دو درې کرته اتنا سوالو که خپه کیږي. یو ځل دی ورته وی فلانې ضرورت مې وکړه درته حل به یې کي، خو که بیا دی ورته وی بیا خپه کیږي. او د الله قانون دا دی من لم يسأل الله يغضب علیه. څوک چې د الله نه سوال نه کوي نو الله ورته غوسه کیږي. الله فرمایي که ستاسو د دعاګانو وجه نه وی نو ما تاسو پیدا کولی نه. دا چې مې پیدا کړی دې دپاره چې ما نه به دعا غواړئ. الله ته هغه سړی ډېر ګران دی چې هر وخت کې د الله پاک نه سوال کوي خدایا دا کار مې وکړه، خدایا دا کار مې وکړه، دا کار مې وکړه، نو الله په دې ډېر خوشحاله کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که سپلی دې وشکېدله نو سوال د الله نه کوه. سپلی دې وشکېده هم د الله نه سوال کوه. کمچینه د لاس کې وه وغورځېده درنه امید د الله نه غواړه. الله داسې بادشاه نه دی چې کمزوری شی تې وغواړې نو نه یې درکوي، نو کمزوری هم درکوي او غټ هم درکوي. مالک دی که نه، مالک یوم الدین. نو الله په دې دعا غوښتلو ډېر خوشحاله کېږي. نو هر وخت د الله نه سوالونه کوئ خدایا دا کار راته وکړې، دا کار راته وکړې، دا کار راته وکړې، دا کار راته وکړې. بچ دا دعاګانې د الله نه غواړې بس خدای پاک درنه بیا ډېر خوشحاله وي. الله سره ربطي که نه، نو دعا غوښتل پکار دی. دویمه خبره دا ده چې دعا کې لاسونه پورته کول دا د دعا آداب دی او سنت دی. ښه خبره دا ده چې سړی په هر دعا کې لاسونه پورته کوي غیر د هغې دعا نه چې په مونځ کې داخله ده. ډېر خلک وایي چې ډوډۍ وخورې او دعا کې نو لاس به نه پورته کوې، یا اذان چې وکړي او دعا کې نو لاس به نه پورته کوې. امام نووي رحمه الله د هغه یو کتاب دی شرح المهذب، هغې کې 12 پاڼې لګولې دي. په دې مسله روایات راغونډ کړي دي چې دعا کې لاس پورته کول پکار دي. بیا آخره کې وایي وی دا مې ذکر د احادیث راغونډ کړو چې ډېر خلک داسې وایي کومه دعا کې چې لاس پورته کېدل په حدیث کې راغلی دي نو هلته به یې پورته کو، او کومه دعا کې چې لاس پورته کول نه دي راغلي هلته به یې نه پورته کو. وی دا د دوی سخت مقلتوب دی. دا ضروری نه ده چې په یو دعا کې د لاس پورته کول راغلی نو ته به یې پورته کې، او چې نه یې راغلی نو نه به یې پورته کې. نه، لاس پورته کېدل د دعا د آدابو نه دي. کم ځای کې چې دعا راغله لاس پورته کېدل ورسره خود به خود راغله. دا امام نووي رحمه الله فرمایي شرح د مهذب کې نو لاسونه پورته کول پکې پکاري. څومره به یې پورته کې دومره به یې پورته کې چې دا لاسونه د اوږو سره برابر شي. داسې بیا کیفیتونه د دعا دا مختلف دي. تاسو ته ما ویلي و که درته یادېږي دعا چې سړی کوي نو 3 مقاصد لري. یو دا چې الله نه څه غواړي چې رایې کې نو هغې کې به داسې لاسونه نیسي چې دا ورغوي به اسمان طرف ته. دویم خلک دعا دې دپاره کوي چې یو مصیبت پې نازل دی دې لرې کول غواړي. خدای دا مصیبت رانه لرې کې نو هغې دپاره بیا لاسونه په سټکې د دې دا معنا ده چې خدای دا کم شی چې دې راکوز کړی دی
منگ تا دی راکڑ دارا نواخلا. درم چې سړی دعا کوي د دشمن د هلاکت لپاره، نو هغې کې به داسې چل کوي چې دا مسواکې ګوتې دوه چې دي دا به خوری. د هغې دا معنا ده چې خدای دغه دشمن هلاکه کړي. نو لاسونه پورته کول په دعا کې پکاري، او بیا چې ته دعا کې نو د الله خاص رحمت ستا په دې لاسونو وریږي. نو آخره کې به دا لاسونه دا په مخ باندې کش کې چې مخ دې برکتي شي. دا احادیثو کې راغلي دي. امام ترمذی رحمه الله روایت راوړی، او زمونږ استاسو د فقه کتاب د نور الیضاح هغې کې راغلي دي صفحه 80 کې. دریم نمبر خبره دا ده، بهترین دعا دا ده چې سړی منځ وکړي او دعا وکړي. د مونځ نه پس دعا کول الله ته ډېر محبوب دی او ډېر روایات پکې راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي فاذا فرغت فانصب، چې کله د مونځ نه فارغ شي نو دومره دعا وکړه چې ځان پکې ستړی کړي. نو سړی د مونځ نه فارغ شي دعا به کوي. نو سار که فکر مو کړی چې موږ او تاسو فرض وکړو نو فارغ شو، نو فرضونه بعد پکار ده. ماسپخین چې سنت وکړو نو فارغ شو، نو سنتونه پس پکار ده. مازیګر چې فرض وکړو نو بیا فارغ شو، نو مازیګر کې بیا فرضونه بعد پکار ده. ماښام چې سنت وکړو نو فارغ شو، نو ماښام کې سنتونه بعد پکار ده. او ماخستن کې چې واجب وکړو نو بیا موږ فارغ شو، نو ماخستن کې د واجبونه بعد پکار ده. نو سړی چې د مونځ نه فارغ شي بس دعا به کوي. مونځ نه چې فارغ شي نو دعا به کوي. زمونږ اکثر ملګري وایي فرضونه بعد به کوي او سنتونه بعد نه. دا صحیح خبره نه ده. فرضونه بعد به هم کوي که سنت نه و، د سنتونه بعد به هم کوي که واجب نه و. چې مونځ نه فارغ شوي که ستا دا فارغېدل د فرضو په کولو ام به دعا کوي، که د سنتو په کولو ام به دعا کوي، که د واجبو په کولو ام به دعا کوي. مبسوط کې امام محمد رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې قربان امام کله منځ وکړي نو بیا دې مصلی باندې کښېني که نه؟ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل که دا منځ د ماسپښینو یا د ماښام او یا د ماخستن بیا به نه کښېني، بیا به متصل سنتو ته پورته کېږي. او که دا مونځ د سارو یا د مازدیګرو بیا دې کښېني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک هم دا چې سار به یې مونځ وکړه بیا به مصلی باندې ناستو. صحابو ته به یې مخ راواړو. صحابو چې چا خو خوب نه دی لیدلی، نو یو صحابي به وایي ما خوب لیدلی، هغه به ورته تیر که ما خوب لیدلی. چې چا به خوب نه ولیدلی بیا به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما خوب لیدلی. بیا به نبی علیہ السلام ورته خوب بیان که. صحابه و نبی علیہ السلام به ناستو جماعت کې تر لمر ختلو پورې. منګه او تاسو خو مخکې منډې وهو که نه، صحابه و عادت دا نه. او مازدیګر مونځ به چې نبی علیہ السلام وکړه نو تر ماښامه پورې به ناستو مصلی باندې او الله به یادو. نو سار او مازدیګر د مونځ نه بعد ناسته پکاري. او د نورو کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام د دین زیات وخت نه تیرو. د مسلم شریف روایت ته او دا روایت مشکات شریف کې مراغله. نو هغه کې وایي حضور به نه کېناستې دو ای بین الفریضه والسنه، د فرض او سنت په منځ کې به نه کېناست. نو فرض او سنت په منځ کې ناستا یا دعا کول دا مکروه دی.
چې موز نه فارغ شي بیا کین او بیا دعاګانې کوه. سړی چې فرض منځو کې او سنتي نو دا تسبیحات ویلی شي که نه؟ نو دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې خیر دی، دې ته شمس الائمه حلوانی رحمه الله وی، او عام جمهور فقها وی نه دا اوراد چې دي دا به هم ته د فرض د سنتو نه بعد وی، چې فارغ شي نو بیا به اوراد وای. څلورم نمبر په مابین د فرض او د سنتو په منځ کې د اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام نه زیاته ناسته مکروه ده. سړی به نه کیني، متصل به سنتو ته پورته کېږي، ځکه نبی علیہ السلام به نه کېناستېده. موږ او تاسو چې عبادت کو او د نبی علیہ السلام په طریقې برابري نو ثواب پکې ډېر دی. نو نبی علیہ السلام به نه کېناستېده، موږ او تاسو به هم نه کینو. دغه زموږ فقها وایي.